د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه شمس الله هیلمن هرکلی کوم. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس په مشرۍ د بلخ د عمومي زندان ریاست د حاضریو کنټرول او همې د ورځنیو چارو ارزونه وشوه. د بلخ ولایت د دولتي ادارو د کارکوونکو د حاضرۍ د څارنې کمیسیون د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو د رئیس په مشرۍ او د دغه ولایت مقام د بشري سرچینو او پراختیا رئیس، د اصلاحاتو اداري آمر، د اطلاعاتو او کلتور ریاست او عدلي ریاست د استازو په ګډون د بلخ عمومي زندان ریاست څخه لیدنه، ارزونه او همې د مامورینو د حاضریو کنټرول وشو. په لومړیو کې د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس چې یادو مسؤلینو یې ملتیا کوله، د بلخ ولایت د عمومي زندان ریاست د ټولو شعبو څخه لیدنه او د حاضریو کنټرول ترسره کړ او همې د هرې شعبې مسؤل او کارکوونکو ته سپارښتنه وکړه ترڅو د زندانیانو سره ښه چلند وکړي، د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي، خوراک، څښاک او د اوسېدو ځای او تعلیم په برخه کې پوره پاملرنه ورته وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي د خپلو خبرو په وروستیو کې د کارکوونکو د حاضرۍ څارنه او ارزونه د خدمتونو د وړاندې کولو او د کارکوونکو د پیاوړتیا په برخه کې یو تر ټولو مهم ګام یاد کړ او د دې کمیسیون ټولو غړو ته د هر ډول همکاریو ډاډ وړاندې کړ. په بلخ ولایت کې د یاد ولایت د اقتصاد ریاست او د کار او ټولنیزو چارو ریاست په همغږۍ د یو شمېر مؤسساتو د مسؤلینو سره یوه ځانګړې ناسته ترسره شوه او د خپلو فعالیتونو او شته پروګرامونو په اړه یې د یو بل سره معلومات شریک کړل. د ناستې په پیل کې د بلخ ولایت د اقتصاد رئیس د ناستې ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وویل او له ټولو مؤسساتو له مسؤلینو څخه یې مننه وکړه چې په یاد ولایت کې خپل فعالیتونه لا هم پراخ ساتلي. ښاغلي جواد پر دغو مؤسساتو باندې غږ وکړ چې بنسټیز کارونه دې لرو پرتو سیمو ته وغځوي، ځکه چې هغه سیمې په تیرو 20 کلونو کې زیانمنې شوي، نو دا اړینه ده چې له هغوی سره په جدي توګه مرسته وشي. شما برین در ولسوالی کالدار ولسوالی شورتیپا مردمش غریب مردم است، با همه معلوم هستن که اون مردم همیش دمی بخش گلم و قانونی چیزا کار میکنه. اگر او ما شما از دستشان بگیریم، مشکلاتشان رفع کنیم و یک چیزی کمک مالی و نقدی و تکنیکیش حل کنیم، میتونه که ما شما خوب صادرات داشته باشیم، میتونه کشور ما شما دیگه هم اقتصادش خوبتر شود. همدارنګه د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس له ټولو مؤسساتو څخه خوښي څرګنده کړه چې په سختو شرایطو کې خپلې مرستې نه دي سپمولې او تل یې کوښښ کړی چې خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي. اولا از همکاری قبلشان تشکر میکنیم. در آینده هم میخواهیم که همکاری بیشتر بین مؤسسات همکار صورت بگیره، هماهنگی بیشتر صورت بگیره تا این کمک ها یا این برنامه هایی که در آینده دارن و را در شهر هم بکنن، هم زیادتر در اطراف توجه کنن. په ورته وخت کې په شمال او شمال ختیځ کې د ځوانانو روغتیایي او پراختیایي مؤسسې مسؤل قاري محمد اسحاق شینواري د خپلې پروژې په هکله هر اړخیز معلومات وړاندې کړ او ویل چې دغه مؤسسه د هیواد په 4 زونونو کې فعالیت کوي چې په 4 ولایتونو کې 2500 کسان له دغه کار څخه برخمن کیږي. ښاغلي شینواري ډاډ ورکړ چې بېوزلو او د سړک غاړې ماشومانو ته به لا ښه سهولتونو په برابرولو کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او هیڅ ډول مرستې به په یادو برخو کې له یاده ونه باسي. نوموړي زیاته کړه چې دغه مؤسسه د روغتیا، د ماشومانو د ملاتړ او څېړنې په برخو کې فعالیت کوي. د ځوانانو روغتیایي پرمختیایي موسسه چې دی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کار کوي. یو له هغه نه چې د شمال ولایت دی چې 4 بخشونو کې کار کوي، د صحت په بخش کې، د ماشومانو د ملاتړ او د محفوظیت په بخش کې، همدارنګه تحقیق او انکشاف بخش کې. همدارنګه د امام خمیني کمیټې مسؤل یحیی ترابي هم د خپلې مؤسسې په تړاو هر اړخیز معلومات وړاندې کړ او ویل چې دغه مؤسسه د هیواد په 7 ولایتونو کې فعالیت کوي چې په دغه مؤسسه کې به بې سرپرسته کورنۍ او زده کړیالان به تر پوښښ لاندې نیول کیږي. د هیواد په شمال کې د زړو غالیو صنعت د پام وړ وده کړې او صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د غالیو اوبدلو سوداګر ټینګار کوي چې د دوی ټولې هغه ستونزې دې هوارې شي چې په کاري برخه کې ورسره مخ دي.
غالۍ د هیواد په شمال کې له ډېرې مودې راهیسې یو پخوانی صنعت دی چې له همدې امله د افغانستان غالۍ په ټوله نړۍ کې ښه نوم او نښان لري او د هیواد په شمال کې د غالۍ اوبدلو لپاره کارګران ډېر کار کوي څو دغه ارزښتناک ملي توکی نور هم وده وکړي. د هیواد په شمال کې د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر وایي د سوداګریزو توکو لکه غالۍ تولیدات 25 سلنه زیات شوي او نور هم د زیاتېدو په حال کې دي چې سږ کال د حیرتان او عقینې بندر له لارې څخه صادر شوي دي. نسبت به سالهای گذشته این سال هم تولیدات زیاد داریم. نسبتا بر سالهای گذشته ما 25% تولیدات زیاد داریم. ما از طریق بندری آقینه و حیرتان ما صادر کرده تانستیم. تقریبا بالاتر از 280 یعنی 280,000 متر مکعب امسال از اینجا صادر کرده تانستیم. نوموړي همدارنګه د دغه ولایت په کچه د دوی د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه وویل چې په مزار شریف ښار کې د غالیو اوبدلو د صنعت د ودې او پراختیا په برخه کې یو روزنیز مرکز جوړ کړی چې کارکوونکو ته پکې په یاده برخه کې درس ورکوي. اینجا در مزار شریف اینجا یک دیزاین سنتر داریم در نور خدا، بلاک 3 نور خدا. در بلاک 3 نور خدا ما ایره در 15 اما شرکت هایی که از سال ما تقریبا 48 شرکت صف داریم، اما شرکت ها کارمندای خود رای میکنه، ما بر از اونا او را تدریس میتیم. د یادونې وړ ده چې د افغانستان غالۍ په نړۍ کې د پام وړ مقام لري او د هیواد د شمالي سیمو خلک تل هڅه کوي ترڅو دغه ملي ارزښت وده او پرمختګ وکړي او په دغه لرغوني صنعت سره د افغانستان نوم او نښان ژوندی وساتي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال خبرونه تر بیا مو العمل ښې چارې.